د افغانستان اسلامي امارت ایران ته خبرداری ورکړی دی چې افغان کډوال د په تدریجي او منظم ډول سره وباسي. سلامونه ستړي مشه، وخت مو بخیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمه خبرونو ته. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکل خپل ایرانی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو پر لړۍ اندېښنه ښودلې او غوښتنه یې کړې ده چې د کډوالو ایستلو بهیر د په تدریج او درناوي ترسره شي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ وویل چې امیر خان متکی د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي سره د دوه اړخیزو مسایلو په غزا کې د بشري ناورین او له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو ټلیفوني خبرې کړې دي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي چې امیر خان متکی له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په اړه اندېښنه ښودلې او غوښتنه یې کړې ده چې تهران باید د افغانانو د ایستلو پر مهال د درناوي اصول په پام کې ونیسي. د افغانستان اسلامي امارت ویلي دی چې محمد عباس عراقچي ژمنه کړې چې له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ به په تدریج او درناوي سره ترسره شي. په ورته وخت کې دواړو لوري په غزا کې انساني وضعیت کړکېچن بللی دی او ټینګار یې کړی چې اغېزناک اسلامي هیوادونه د غازي کړکېچ په پای ته رسولو کې خپل مسؤلیت ادا کړي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځې ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د ایران د بهرنیو چارو وزارت چارواکو سره په یوه غونډه کې ویلي چې چمتو دی چې د اړیکو د نوي سفر کې پرانیستلو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. پزشکیان ویلي چې له ګاونډیانو سره د اړیکو پراخول د هغه د حکومت د بهرني سیاست لومړیتوب دی.